یو بل ناشنا حدیث دی د محمد رسول الله په صحابو کې یو صحابي دی عمرو بن العاص رضی الله عنه چې داغه صحابي دی دی بارکی تاریخ والا ویلي چې من دهات العرب عربو کې ډېر عقلمن خلکو بلکې ټول چې کوم دی ذکاوت والا عقل والا حافظي والا خلک خو په دې کې عمرو بن العاص رضی الله عنه دا هغه انسان دی چې د دې غونډې کمالي انسان بل نو ډېر زیات عقلمند د دې مبارک عبدالرحمن ابن شماسه المهري رحمه الله فرمایي وای من د عمرو بن العاص رضی الله عنه خواته لاړو وهو فی سیاق الموت په ذوالقدن ورځ شپې وي دا صحیح مسلم کې دی دا حدیث وای ذوالقدن او ډیره سخته وپی په دغه ټیم کې فبکا طویلا وحول وجهه الى الجدار وای دا غیزوین په دغه ټیم کې ناستو موږ چې کله تاسو لورلو وای عمرو بن العاص رضی الله عنه په جړاش ډیر زیاتې وجړل او زمنګ مخ واړو دیوال طرف ته په تیزه باندې جړا کوله وای دې زوی وته ویلې چې یا ابتا ای زما قدرمن پلارا اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا اما بشرک رسول الله بکذا ای زما پلارا ولی ته د مرګ نه یریږي تا ته رسول الله په خپل جواب باندې زیری درکړي چې ستا دا مبارک شو دا مبارک شه تا د شام ټولي فتح تا کړی دي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې ډیر جهادي معسكراتو کې ته مشر پاتې شوی ته ولی خپه کیږي ولی ته رسول الله زیری نه دي درکړي دا راوی وی فاقبل علينا بوجهه جړای پرې وسته موږ تر مخامخ شو او دې زیته ویل چې زمانه په الله قسمی کې د مرګ نه یریږم او ان افضل ما نعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله و ای زما بچی زما په ټول عملونو کې غوړه عمل او د ټولو قیمتي عمل چې زما خوښ دی او ما ته غوړه ښکاري هغه دا خبره ده چې ما دا کلمه ویلې ده اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا یو کلمه زما د پاره بس ته چې ډیره زیاته قیمتي ده او د دې په وجه الله ما وبخي خو زه په یو حال باندې جاړم خدانه چې انی كنت على اطباق ثلاث وای په ما باندې درې زمانه تیری شوی ما درې وختونه او درې حالتونه راګیر کړی وي دا خي بیان زته توکم په اول دور کې وای چې ما ځان ولیدو ما احد اشد بغضا لرسول الله صلی الله علیه وسلم مني وای زمانه د الله په ذات قسمی په مخلوق کې د ټولو نه زیات بغض چې ما کول د محمد رسول الله سره دومره بغض او دومره حسد او دومره کینه هیڅ د رسول الله سره نه وکړي په دې ټول انسانانو کې چې د ټولو نه زما زیات بد شو هغه وسوکو او هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ایزه په دې ارمان باندې تګې ناستم چې د یو مقامات ملاو شي چې زه په رسول الله باندې حمله وکم او قتلته قتلې کوم وینه ولا توي کوم دا زما یو ارمان خو داسې زمانه وي وروسته په ما باندې رااله چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې ټول مخلوق کې وي ما ته ډېر ګران شو وروسته به د هغې وضاحت زه وکړم دا دې خپل زوی ته وایي وروسته زمانه چې کله په ما باندې رااله فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلی الله علیه وسلم وای هر کله چې الله رب العالمین زما په زړه کې د اسلام د مزه د اسلام د حلاوت او د خون ور واچو وای زه نبی رسول الله تعالی هیڅ ته دامو یلی وای کدی اولنی حالت کې زمړ شوی وي فلو مت لكنت من اهل النار وای زبر ډایرک جهنم ته تللی وي والحمدلله چې دغه حالت کې الله مال مرګ را نوست وای د دین روسته چې کله اسلام زما د زړه ته کوشو زرانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته او ما وته ویل چې یا رسول الله ابسط يمينك فلابايعك یا رسول الله د خلاص را تروګت کا چې زتا سره په اسلام باندې بیعت وکم مسلمان شمه سنت طریقه په مصافحه کې دا نه چې یو بل سره لاس ملاوي صرف یو لاس خلاص دا به د بینه دا د محمد رسول الله نه په بشمار روایتونو کې نقل لا دولا سنه ملاول خلاف سنت یو لاس ملاول دا د محمد رسول الله طریقه هغه فرمایي فبسط يمينه خلاص ما تر وګت کو او ما ته ویل چې بیعت را سره وک په دې کې عمرو بن العاص رضی الله عنه د زوی ته قصه کوي وای فقبضت يدي د خپل لاس می واپس ځان تر غونډ کو بیعت نه می لاس را رسته کو وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مالک یا عمرو بن العاص چل روانه وو شو ولی زړه دې سره اله وای ما وته یا رسول الله اردت ان اشترط عليك یا رسول الله پتا من یو شرط لګوم هغه شرط زما دا دی چې ما په جاهلیت کې د اسلام ډیره دښمنی کړي ما ډیر غټ غټ ګناهونه کړي یا رسول الله د دې بس کی مؤمن بنده سبا د خپل ګناه ډیر فکرې همیشه لپاره به دا وایي چې اسینه د ګناه حالت کې الله لور نشم اسینه چې د الله مخې ته سړی تور مخې ودري وای ما د خپل لاس راغون کو چې یا رسول الله ما ګناهونه کړي دا غي بس کی
وی نبی السلام ما ته وفرمایي چې عمر اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. اے عمرو بن العاص ته پته نشته د الله سبحانه و تعالی قانون دا دی چې د اسلام په وجه باندې مخکینی ټول ګناهونه تا معاف کړي. یو سړی کافر دی د کفر په حالت کې څومره غټ غټ ګناهونه ولی نه کړي، او چې کله مسلمان شو د اسلام په وجه دا ټول ګناهونه ور الله ختمي. وین خوې د حدیث کې دا ذکر کوي تا پته نشته چې هجرت د محمد رسول الله سره یا نور هجرتونه چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو کې دی وي د هجرت په وجه الله مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. او دریم خوې وي تا پته نشته ان الحج يهدم ما كان قبله، په صحیح طریقه باندې چې سړی حج وکي د حج کولو په وجه مؤمن ته الله مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. لاس تر وګت چې بیعت سره وکم په اسلام باندې وای دا شر زما پوره شو نو رسول الله سره ما لاس وګت کو او هغه سم په اسلام بیعت وګوس واوره. رسول الله مبارک دا سوی وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه. و اے زما بچیا زمانی په الله قسمی چې په دې ټول مخلوق کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل اوچت انسان چې هغه زما ډیر مینه د رسول الله نه بل نو ولا اجل في عيني، او په ټولو کې درون انسان چې زما په نظر کې واغه محمد رسول الله. دومره مینه چې ما رسول الله سره کړی وي دومره مینه ما بل چا سره نه کړی. او بیا فرمایي وما كنت اطيق ان املا عيني منه، وای زمانه په الله قسم کې محمد رسول الله ته ما چرته په نیغو سترګو کتلی چې زه د خپل سترګې په هغه باندې مړې کم. او دې زوی ته وایي ولا ان سئلت کچرته ته ما ته پوښتنه کې چې رسول الله حال لګ ما ته بیان کړ چې د نبی رسول الله وخت څنګه و، دا غیدا مخ مبارک څنګه و، دا غیدا سترګې څنګه وي، دا غیدا پوزه، دا غیدا خله. ولا اطيق زدا طاقت نه لرم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تشریح کوم چې داغه د شکل څومره خستو. ولی اني كنت ما اطيق ان املا عيني منه، ما په ټوله ژوندۍ کې چې رسول الله ته په ډکو سترګو نه دي کتلي. دومره مینه وسما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما په دې ځړ کې دومره قدر چې بني غسترګو ما کنه نبی رسول الله ته نه دي کتلي. بیا فرمایي که په دغه حالت کې مال مرګ راغلی وي ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. وای قسم په الله که په دغه حالت کې مال مرګ راغلی وي چې د رسول الله سره زه په یو صف کې مو دغه سره ملګری وم، وای زما یقین دی چې الله به ما جنت ته ور داخل کړي. وروسته زمانه کې بیا نور جنگونه ونه خته دغه حال ته بیان کړي. خدای صحابه کرام حال زمارونو چې د دې په زړه کې د دې په سرو کې د محمد رسول الله نه اوچت انسان بل نو، او نه د دومره مینا چې کومه د محمد رسول الله سره کړي دومره مینا د بل مخلوق سره نه ده کړي. دا د محمد رسول الله د صحابه کرام حال